دلته یو چا خبر کړي چې دا باران کېږي دا د بوخار د وجې نه کېږي. نه رښتیا د علم نجوم خبرې کړي. لنډ الفاظو کې به طالبانو علم نجوم احادیثو کې منع راغلي. دی وایي روح الماني وایي د علم نجوم منع لذاته ناروا نه ده، صدا للذرایع. ځکه دا علم چې زده کړي بیا ته داسې فکر کوي چې دا کائنات پلانکي ته زوی پلانکي ته لور پلانکي ته زوی لور زلزله موټر مال قدرت غوا بچی دا دنیا کې چې د مځکه کې چې کوم کائناتي پیښې راځي دا تغیرات راځي دا ټول د چا د وجې نه کېږي ستور. نو که ته علم نجوم زده کړي بیا به داسې فکر کوي چې دا خدایان همدا دي د دغې وجې نه ناروا ده. اما که دا خطر سره نه مخ کېږي امام رازي وایي بیا د علم نجومو څوک هم زده ده، علم هم څوک ده زده کول یې بیا روان دي. طالبانو ډېر اوږد بحث یې کړی، په لنډو کې مې درته ویلي. داسې طالبانو دغسې دا ترجمې ته یو شي کې قرآن الله د څه شي نه ډېر ځورېږي داسې چې بنده پرې کېږي. طالبانو دا شرک او دا چې ورته وایي زوی لري او دا داسې خفې نه لګي. ګوره ټول قرآن بیخي تکرار الله دا ټکی یادوي. نو طالبانو چې یو شي کې شرک شایبه ولا بیادونه ویل شي غوث العظم لاس مې درونیسه. چا ویلي چې ته غوث العظم یې؟ غوث العظم خو الله لا تدرکه الابصار، ادراک نسی کوي د الله سترګې، وهو يدرك الابصار، الله ویني سترګې. یعنی طالبانو الله څه د دې موږ سترګې ویني، د موږ سترګې الله ادراک نسی کوي. وهو اللطيف الخبير،